زما کوړې ته چې خټک وګورم زما کوړې ته چې خټک وګورم د پښتنو پوله اټک وګورم سبا زما دی نن کبل پر ولاړ سبا زما دی نن کبل پر ولاړ چې حال د خپل دغه پاټک وګوري. اوس د ښاغلي مبارز صافي صاحب څخه هیله کوو چې راشي او د ډاکټر مسعود سرلوڅ مرادزي رالېږل شوې مقاله تاسو ته واوروي. د ښاغلي ډاکټر مسعود سرلوڅ مرادزي لیکنه ده. له هر څه مخکې د سیمینار درنو برخوالو ته هرکلی وایم او د سیمینار په کار کې ټولو ته بریالیتوب غواړم. همداراز د پښتنو ټولنیز ولسوالیز ګوند دوستانو ته کوربدانۍ وایم چې د یو داسې ګټور سیمینار کوربتوب یې پر غاړه اخیستی چې هغه کې د پښتنو سیمې د ډېرې مهمې مسئلې، جګړې، د هغې لاملونه او حل لارو په اړه تحلیلي څېړنې او د نظریو تبادله کیږي. د دې یادونه هم باید وشي چې د دوستانو لخوا د سیمینار لپاره خورا ښه سرلیک ټاکل شوی او په دې سرلیک سره په تحقیق کې د پښتنو په حقیقت کې د پښتنو سیمې او اوسنۍ سترې ستونزې ته اشاره شوې او د نښې منځ په ګوته شوی دی. البته د پښتنو پر سیمه کړکېچ او جګړه کې کورنۍ او بهرني ټاکلي لاملونه لاس لري. په ټوله کې جګړه د پښتنو پر سیمه تپل شوې او پردۍ ده. پښتانه خپله داسې ملي موخې نه لري چې د هغو د لاسته راوړلو لپاره په دومره لویه کچه جګړې ته اړتیا وي او بیا د هغې لپاره خپل ټاټوبي ته له نړۍ 50 هیوادونه راوبولي. ناتو او ایساف چې د پښتنو سیمه کې میشت شوي د هغو ترهګرو په وړاندې جنګیږي چې د هغو په رامنځته کېدو کې پښتنو هیڅ ونډه او پړه نه درلوده. البته اشر شوي ترهګر چې د پښتنو له خبرتیا او ګټو پرته د پردیو تګلارو د پلي تابه لپاره په پښتنو سیمو کې ډیره شوي اوس د هغو په ورکاوي او جارو کېدو کې د ناټو او ایساف ترڅنګ پښتانه هم ګټې لري. ځکه ترهګر د پښتنو سیمې ته د پښتنو د ارادې او ګټو په وړاندې رابلل کیږي او تر نورو قومونو او ملتونو لومړی پښتانه وژني، د پښتنو ټاټوبي ویجاړوي او په سیمه کې د پښتنو ګټې او تګلارې په نښه کوي. نن د پښتنو پر خاوره روانه شخړه او جګړه نه یوازې زموږ په سیمه بلکې په نړیواله کچه د غټو پیښو او شخړو منځړی جوړوي. په دې جګړه کې له پښتنو سربیره د پښتنو ګاونډیان ورسیرمه هیوادونه او په یوه یا بله بڼه ټوله نړۍ راښکېل ده. خدا چې وایي اور کې هغه ځای سوځي چیرې چې اور بل وي، د جګړې اصلي قرباني پښتانه دي. د پښتنو سیمه منځنۍ او سویلي اسیا یو له بل سره نښلوي او دا دواړه بیا له منځني ختیځ سره تړي. په دې توګه هغه جیوپولیټیک او جیو اکانومیک ارزښت چې د سیمې پخوا درلود په 21مه پیړۍ کې نوی او زیات ارزښت پیدا کوي. خو نن سبا د ګاونډیانو او نړیوالو لپاره د پښتنو سیمې دا ځانګړي ارزښت د ګټورې او روغې سیالۍ پر ځای د دوی ترمنځ یو بل ته په استخباراتي لنګتیو، تاوتریخوالي او پوځي ټکرونو بدل شوی او دا حالت بله بده مرغه تر هغو ادامه ولري چې د دوی ترمنځ د ګټو انډول رامنځته شي. په دې غوبل کې د پښتنو سیمه یو خوا د شانګهای تړون د غړو هیوادو او ناټو تړون د روسیې او امریکا او بل خوا د هند او پاکستان، ایران او امریکا، د عربي هیوادونو او ایران ترمنځ د ګټو د مخامختیا او ټکر په ډګر بدله شوې ده. د پښتنو سیمې پر چورلیز د ګاونډیو او لرې هیوادونو د ګټو د انډول او د ټکر د مخنیوي لپاره تر ټولو مخکې پر دې سیمه د پښتنو د یو پیاوړي مرکزي دولت بسیا د لومړۍ دندې په توګه رامنځته کیږي. که داسې غښتلی مرکزي واکمني رامنځته نشي او سیمه له داسې واکمنۍ څخه تشه وي، نږدې او لرې پراته هیوادونه په داسې تشتیا کې د دې سیمې له جیو ستراتیژیک او جیو اکانومیک ارزښت څخه هغه ګټه چې اړینه ده نشي پورته کولی. د تیرو څو لسیزو تجربه هم ثابتوي چې پر سیمه د پښتنو کمزوري واکمنۍ ټوله سیمه او نړۍ بې ثباته کړي او له دې زیاته هم نه ارامولی شي. بلخوا یو بل
بل خو یو له بل سره د نس سم پوهاوی او د ګټو او امکاناتو په ټکر کې دا هیوادونه او ملتونه د نوي او زیاتې ګټې پر ځای تاوان کوي او لګولې پانګه یې د ګټې پر ځای خپله د له منځه تللو خطر سره مخامخ کیږي. همداراز که دا تشه له پښتنو پرته د پاکستان یا ایران لخوا او یا د پښتنو په داسې ګډون چې ایران او پاکستان پکې برلاسۍ ولري ډکه شي، نه یوازې دا چې روانه جګړه او کړکېچ به له منځه لاړ نه شي، بلکې سیمه به له نویو زیانمنو سیالیو سره مخ شي او روان ناورین به دایمي بڼه خپله کړي. همداراز د پښتنو سیمه چې یو پلو د ځینو ګاونډیو په لاس وهنه د پښتنو د واکمنۍ د کمزورتیا او بل پلو سیمې ته د دوی په لاس د ترهګرو د اشر په لامل د ترهګریزو فعالیتونو اډه ګرځېدلې که پاتې ګاونډیان او نړۍ غواړي چې سیمه د ترهګرو له ککړتیا پاکه شي او ترهګریز تعاون دوی ته سرایت ونه کړي، بیا هم د پښتنو له هر اړخیزې همکارۍ او ملاتړ پرته دا چاره ناشونې ده. دا چې له نورو مخکې پښتانه او پښتنه سیمه د ترهګرو د ځانمرګي بریدونو ښکار او پښتانه له ترهګرو سره د مبارزې او جګړې په لومړۍ لیکه کې جنګیږي، په دې لامل هم پښتانه د پراخ او غوڅ ملاتړ وړ دي. که دلته دا خبره غوسه کړو ویلی شو چې پښتانه کمزوري وي سیمه کې به کړکېچ وي او سیمه به بې ثباته او ناامنه وي، خو که پښتانه پیاوړي وي ټوله سیمه به آرامه او باثباته وي. بلخوا په نننۍ نړۍ کې ژوند او له نړۍ سره اړیکې او راشه درشه یوه ستوې لار نه ده. د پښتنو سیاستوال او سرلاري باید د تیر په خلاف د پښتنو سیمې د جیو ستراتیژیک او جیو اکونومیک ارزښت څخه په نویو حالاتو کې چې نړۍ په یو کلي بدلیږي په وخت پوهه او خبرتیا ولري او له دې پوهې او خبرتیا پوره ګټه پورته کړي. پښتانه کولی شي او باید وکړی شي په افغانستان کې د نړۍ د 50 هیوادو له پوځي ډیپلوماتیک او په یو ډول نه یو ډول اقتصادي شتون څخه چې د پیړۍ معجزه ګڼل کیږي سیمه کې له پښتنو څخه د رامنځته شوي تشې په ډګون کې د ځان په ګټه کار واخلي. که پښتانه دا فرصت او د ځان په ګټه رامنځته شوي وړ شرایط د سراخو ګاونډیانو د فرهنګي تبلیغاتو د دوی له ملاتړه د برخمنو ترهګرو د مذهبي غولونکو نارو سورو او یا د سیمې په اړه د راتلونکو تګلارو د نه درک او ناپوهۍ په لامل له لاسه ورکړي، په راتلونکي لنډ وخت کې به بیا داسې شونتیاوې ترلاسه نه کړي او د دې زیان جبران به ناشونی وي. همداراز که پښتانه له سراخو ګاونډیانو څخه د خلاصون د خپلو کمزوریو د پوره کولو او پر خپله سیمه د واک چلولو لپاره ننني مساعد فرصتونه د ځان په ګټه ونه شي کارولی، بیا به هیڅکله داسې فرصتونه ترلاسه نه کړي او پښیماني بیا هیڅ ځای او ګټه نه لري. بل پلو پښتنو مشرتوب لپاره پکار ده چې د پښتنو پر سیمه د ګاونډیانو او نړیوالو د ناروغ او زیانمنې سیالۍ او ټکرونو لوبه په خپل نوښت او وړتوب د اړیکو او ګټو د انډول پر رامنځته کېدا بدله کړي او په دې اړه خپله وړتیا ثابت او وکاروي. بل غټ لامل چې سیمه او نړۍ نارامه کړي هغه د ډیورند تپلي او استعماري کرښه ده چې واحد افغان ملت په دوو لویو برخو او څلورو ټوټو په چاړه ویشلې او همداراز پښتانه له خپل طبیعي حق له هند سمندر څخه له ګټې اخیستنې بې برخې کړي او په وچه کې بندیان کړي دي. د برطانوي هند او په تیره بیا د پاکستان له جوړښت وروسته د ډیورند کرښې پر دواړو غاړو پښتنو د خپل یووالي او یوستون لپاره د نړۍ ملاتړ غوښتی چې داسې ملاتړ لپاره د پښتنو هڅه لا روانه ده او نه درېدونکې ده. د پښتنو پر ټټر د ډیورند کرښه چې د استعمار شوم میراث او له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د پاکستان پر رامنځته کېدو سره یو ناسور ټپ جوړ شوی په سیمه کې د کړکېچ تاوتریخوالي شخړو او جګړو مونډیز لامل ګڼل کیږي. پنجاب چې ځان د لرو برو پښتنو د ملي داعیې طرف بولي د ډیورند کرښې پر سر د پښتنو د یووالي غورځنګ او پر کابل د مرکزي پیاوړي دولت د مخنیوي لپاره ځان اړ بولي، له هغه ځایه چې پوځ په یوازې ځان دا وړتیا نه لري پاکستان ته له نړۍ ترهګر را اشر کړي او د خپل پوځ ترڅنګ د پښتنو په وړاندې وجنګوي. د پاکستان 80 کلن تاریخ لرو برو پښتنو سره د ډیورند کرښې پر سر د کړکېچ تاوتریخوالي او جګړې تاریخ دی. کله روبر پښتانه په خپل یووالي او یو موټیتوب دا خیالي کرښه له خپله منځه ایسته ونه غورځوي او له امو تر اباسینه په خپله پلرنۍ خاوره واکمن نشي، دغه ټوله سیمه د امنیت ثبات او سوکالۍ مخ نشي لیدلی. بلخو نن چې د نړۍ 50 واکمن هیوادونه افغانستان کې شتون لري، پښتانه کولی شي د دوی له شتون څخه د ډیورند کرښې په له منځه وړلو او تر اباسینه د افغانستان ختیځې پولې ته د رسېدو او د بشپړ افغانستان په ټینګېدو کې ګټه واخلي. تر څو چې ډیورند کرښې پښتانه سره ویشلې وي د پښتنو سیمه کې سوله او امنیت نشي راتللی او چې دلته
امنیت نه وي نړۍ هم په ارامه ساه نشي اخیستلی. له بده مرغه په افغانستان کې د پنجاب د پوځي او ترهګریز یرغل سره په یو وخت د ایران فرهنګي او د شیعه مذهب تر چتر لاندې استخباراتي یرغل او لاسوهنه د پښتنو سیمې په نامنۍ کې وتلی ځای لري. خو که د پښتنو سیمه کې د جګړې د بهرنیو لاملونو سره یو ځای کورني لاملونه چې د بهرنیو هغو لپاره یې لاره هواره کړې په ګوته نشي او له منځه یو نه وړل شي، موږ به د روانې جګړې په اړه چې دلته هره ورځ په سلګونو پښتانه مري او د دوی هیواد او ژوند تباه کېږي د رښتیا نه ویلو په لامل لویه ګناه کړې وي. په کور دننه پښتانه د سیمې د نورو ملتونو او قومونو په نسبت د زیاتو ننګونو سره مخ دي. د دې ستونزو او شخړو ډیره برخه پخوانۍ ده چې نویو هغوی اندازه او شمیره نور هم ورزیاته کړې او اوس موږ د پښتنو په توګه د ستونزو او ننګونو د یو ستر غونډ یا د ستونزو د یو بشپړ کمپلیکس سره مخ یو. تر ټولو لومړی د سولې یا جګړې د غوراوي په اړه د پښتنو خپل تکل او هوډ لومړی خبره ده. سوله یا جګړه د یوې بنسټیزې موضوع په توګه مخکې له دې چې د پښتنو ګاونډیانو یا نړیوالو ته راجع شي باید خپله د پښتنو ستونزه او موضوع وګڼل شي او د غوره کولو او حل واک هم خپله د پښتنو په لاس کې وبلل شي. که پښتانه خپل منځ او خپله سیمه کې سوله ونه غواړي هیڅوک ورته سوله نشي راوستلی او که د جګړې له جنازو ستړي شوي وي هیڅوک بیا نشي وژلی. دلته زما موخه پښتنو ته د جګړې د زیانونو او د سولې د ګټو بیان نه دی. پښتانه د جګړې په زیانونو له هر وخت زیات او له هر چا زیات پوهیږي. پښتنو نږدې 40 کلونه په جګړه کې خپل جنازې او زیانونه تجربه کړي، خو د سولې د ګټو په اړه بیا خبره بل ډول ده او په دې اړه پښتنو ته ډېر لږ څه ویل شوي او پښتنو هم خپل ګریوان کې د سولې په اړه ډېر لږ فکر کړی. په جګړه کې کرهڼه، مالداري، صنعت، تولید او اقتصاد وده نه کوي. که سوله نه وي، روزنه، پوهنه او کلتور نشته. په دې ډول سوله او جګړه موږ دلته د نورو مسایلو لپاره د یو محور په توګه یادوو. اوس مهمه دا ده چې پښتانه له هر څه لومړی د سولې لپاره مټې راونغاړي، د تلپاتې سولې د بسیا لارې او کودونه پیدا کړي او هغه پلي کړي او د جګړې تنور چې خپله لکه د لرګو په څیر پکې سوځي سوړ کړي. دا کارونه ټول باید پښتانه خپله وکړي او هیڅ چاته په تمه کښېنني.